دوستانو په 1880 میلادي کال د هند شمالي ایالت اتار پردیش د بلندشهر د سیمې په یو ځنګل کې د ښکاریانو یوه ډله له یوې عجیبې صحنې سره مخامخ کیږي. دوی د لیوانو یوه ډله ګوري چې ورسره مل یو انساني ماشوم د دوی په څیر په څلورو پښو منډې وهي. ښکاریان د دغې ډلې شا نیسي چې وروسته دوی په یو غار ننوځي. ښکاریان د غار په خوله کې اور بلوي تر څو چې هغوی له غار څخه راوباسي. ښکاریان دغه انساني ماشوم له هغوی څخه نیسي او د ماشوم ملګری لیوه وژني. په دغه ماشوم باندې بیا وروسته د دینا سانیچر نوم ایښودل کیږي. دا هغه ماشوم دی چې د لیوانو لخوا رالوی شوی و. Dina Sanichar was a feral boy raised by wolves. Dina was first spotted in the jungle by a group of hunters who witnessed him walking around on all fours. دینا په ظاهره هغه شپږ کلن ماشوم دی چې ویل کیږي د شمالي هند د بلندشهر د سیمې په ځنګلونو کې د لیوانو لخوا رالوی شوی و. سانیچر یو له هغو وحشي ماشومانو څخه و چې په تیرو کالونو کې په هند کې موندل شوی و. دا هیواد د لیوه ماشومانو، پړانګ ماشومانو، هوسۍ ماشومانو او سپي ماشومانو په شمول د ځنګلي ماشومانو یو اوږد تاریخ لري. د نړۍ په فولکلورونو او ناولونو کې یو ځنګلي ماشوم اکثراً د یو حیرانوونکي کرکټر په توګه انځور شوی دی، مګر په حقیقت کې د دوی ژوند د غفلت او سختې انزوا ترخې کیسې ثابتوي. متمدنې نړۍ ته د دوی بیرته راتګ او د انساني چلند، اخلاقو او سلوک خپلول د دوی لپاره ډیر ستونزمن کار وي. ښکاریانو سانیچر تر نیولو وروسته یوه کلي ته یووړ. کله چې د کلي خلکو ته د هغه کیسه بیان کړه، د کلي خلک د هغې کیسې په اورېدلو سره ډیر حیران او وډار شول. وروسته ښکاریانو دی په اګره کې یوې یتیمخانې ته یووړ او همالته پرې سانیچر نوم کېښودل شو چې په اردو کې د شنبې په معنا دی، او دا ځکه چې دی د شنبې په ورځ په ځنګل کې موندل شوی و. د یتیمخانې کارکوونکو په پیل کې له هغه سره خبرې وکړې. وروسته دوی پوه شول چې سانیچر نه د دوی په پوښتنو پوهیږي او نه هم ورته ځواب ورکولی شي. دوی ډیره هڅه کوله چې په ډیر ښه ډول له سانیچر څخه پالنه وکړي، مګر دوی په دې نه پوهېدل چې څنګه کولی شي له ده سره په صحیح ډول مفاهمه وکړي، ځکه دینا په هیڅ انساني ژبه او انساني اشاره نه پوهېده. د یتیمخانې د ادارې مشر فادر ایراد ادعا کړې چې که څه هم سانیچر له شکه پرته لیونی و، مګر ځینې وختونو د دې ځینې نښو د ده عقلمندي څرګندوله. د ماشومانو نامتو ارواپوه وینډینس د سیګنیفیکنس اف فیرل مین په نوم په خپله لیکلې مقاله کې د سانیچر عجیبه رواني ځانګړتیاوې تشریح کوي. ډینس یادونه کړې چې سانیچر چټل ژوند کاوه او هغه شیان یې خوړل چې یو متمدن انسان یې زشت او بد بولي. هغه زیاته کړې چې سانیچر یوازې خامې غوښې خوړلې، له جامو اغوستلو څخه یې کرکه لرله او په هډوکو باندې به یې خپل غاښونه تیره کول. که څه هم داسې ښکاري چې هغه د خبرو کولو وړتیا نه لري، مګر هغه چوپ هم نه و. د هغه پر ځای یې د حیواناتو غږونه کول. ځنګلي ماشومان لکه څنګه چې ډینس تشریح کړي دي، د تودوخې او یخنۍ په اړه یې احساس نه و او د انسان اوسېدلو سره یې لږ او یا هم هیڅ تړاو نه درلوده. په هر صورت سانیچر صرف او صرف د یو انسان سره اړیکه جوړه کړه. یو بل ځنګلي ماشوم د اتار پردیش ایالت په منیپوري کې تر موندل کېدو وروسته یتیمخانې ته لیږدول شوی و. فادر ایراد ویلي و چې د خواخوږۍ یوې عجیبې اړیکې دا دوه ماشومان سره یو ځای کړل. مشر د لومړي ځل لپاره کشر ته په پیاله کې د څښاک کولو طریقه ور زده کړه. شاید د دوی ورته ماضي او تیرې سابقې دوی د دې وړ ګرځولې وي تر څو یو بل درک کړي او له یو بل سره د خواخوږۍ او همدردۍ اړیکه رامنځته کړي. د جنګل لایف ان انډیا کتاب لیکوال
ویلنټاین بال سانیچر یو بشپړ ځنګلي حیوان ګڼي. د سانیچر سرپرست فادر ایرارډ سانیچر د اصلاح په یو کم کې ځای پر ځای کړی و. سانیچر د خپل لنډ ژوند پاتې برخه په یتیمخانه کې تر څارنې لاندې تېره کړه. د انسانانو سره د 20 کلن تماس برسیره سانیچر د انساني کردار لږ یا هیڅ احساس نه درلود. که څه هم په پیل کې د انسانانو په څیر په 2 پښو حرکت نشوای کولی، مګر وروسته یې پر خپلو پښو د نیغ درېدلو وړتیا ترلاسه کړه. هغه همدارنګه په سختۍ کې د جامو اغوستلو او د خپل پلیټ او پیالې د سنبالولو وړتیا پیدا کړه. دینا همدارنګه ځینې نور انساني عادتونه هم زده کړل، لکه د استراحت له ځای څخه استفاده کول، نورمال خوراک کول، نیغ حرکت کول او د بوټونو اغوستل. همدارنګه دی به غوریدلو چې په دې سره به خلکو فکر کاوه چې دی غواړي خبرې وکړي. که څه هم ده به په پلیټ کې خوراک کاوه، مګر د خواړو له خوړلو مخکې به یې یو ځل هغه بوی کول او هیڅکله یې له خامو غوښو پرته بل څه نه غوښتل او له پخو شویو خوړو څخه یې کرکه لرله. متاسفانه یوازې دا عادتونه نه وو چې دینا په یتیمخانه کې له انسانانو څخه زده کړي وو. عجیبه لا دا وه چې ده له خپلو سرپرستانو څخه د سګرټ څکول زده کړل، چې د سګرټو په څکولو روږدی شو او په 1895 میلادي کال د 34 کالو په عمر د توبرکلوز د ناروغۍ له امله ومړ. دا لا روښانه نه ده چې هغه ولې سګرټ څکول پیل کړل، مګر شاید هغه سګرټ د دې لپاره شروع کړي وي چې نور هم د انسانانو په ډول ښکاره شي. له پیړیو راهیسې هندیان د ځنګلي ماشومانو له افسانو سره علاقه لري. دوی ډیری وختونه د لیوه ماشومانو کیسې کوي، کوم چې په ځنګل کې رالوی شوي دي. مګر دا یوازې او یوازې افسانې نه دي. دا هیواد واقعاً د ډیرو داسې کیسو شاهد دی. هغه وخت چې سانیچر د شمالي هند په ځنګلونو کې موندل شوی و، په هند کې د 4 نورو لیوه ماشومانو راپور هم ورکړل شوی و. دې کیسو ډیری لیکوالان او شاعران متاثره کړل، ترڅو خپل هنرونه د ځنګلي ماشومانو په شکل کې جوړ کړي. برطانوي لیکوال ریچارډ کیپلینګ چې په هند کې کلونه ژوند کړی دی، هم د ځنګلي ماشومانو کیسو ورجلب کړی و. د سانیچر د موندل کېدو ډیر وخت نه و شوی چې نوموړي په 1894 میلادي کال د جنګل بک په نوم یو کتاب ولیکه، په کوم کې چې د موګلی په نوم یو هلک ځنګل ته ځي او هلته د حیواناتو لخوا منل کیږي. په دې توګه دینا سانیچر د هند د حقیقي ژوند موګلی ګڼل کیږي. په انساني تاریخ کې تر اوسه پورې 100 دا ډول قضیې ثبت شوي دي چې له هغوی څخه ډیره یې دروغ او یا هم وروسته ثابتې شوي دي. همدارنګه د تیرې پیړۍ په جریان کې په هند کې د لیوه ماشومانو د تقریباً 50 پیښو راپور ورکړل شوی دی. بل لوري ته بیا د جیم کاربټ په نوم یو عالم ټول لیوه ماشومان ردوي او دا یو خیال بولي. هغه زیاتوي چې هیڅ انساني ماشوم د ځینو مخصوصو واکسینونو پرته ژوند نشي کولی، او بل دا چې د حیوان په خوله کې د ماشوم لیږدول به ماشوم ډیر سخت زیانمن کړي، چې غاښونه یې دومره تیره وي چې ان د غواګانو پوستکی څیروي.